د افغانستان او ترکمنستان د هیواد ترمنځ د پولې په سیمه کې د تورغونډۍ ښارګوټي د کوشکي رباطسنګي ولسوالۍ کې د سلګونو زده کوونکو او ځوانانو په ګډون د ماموریت شکست خورده تر نوم لاندې د کتاب لوستنې ستره سیالي ترسره شوه. دغه سیالۍ د عروج څیړنیزې او نشراتي ادارې له لوري د مطالعې د کلتور د ودې، د اسلامي باورونو د پیاوړتیا او د اشغالګرو د ظلمونو په اړه د ځوانانو د پوهاوي د زیاتوالي په موخه تنظیم شوې وه. په دې سیالۍ کې ګډونوالو د ماموریت شکست خورده کتاب تر مطالعې وروسته په سیالیزه ازموینه کې ګډون وکړ. دا کتاب چې د عروج د څیړنیزې او نشراتي ادارې لخوا لیکل شوی و مهم فکري، علمي او اسلامي موضوعات څیړي. په کتاب کې سیکولاریزم، وارداتي نظریې او هغه پردي فکري پروژې چې په افغانستان کې تطبیق شوي دي په مستندو او تحلیلي بڼو نقد شوي دي او په افغان ټولنه کې د دغو نظریو ناکامي په څرګنده ډول تشریح شوې ده. د عروج د څیړنیزې او نشراتي ادارې مسؤلین وایي چې د دې سیالۍ د جوړولو موخه یې د اسلامي ارزښتونو او باورونو پیاوړتیا، د فکري او کلتوري یرغلونو پر وړاندې مبارزه او ځوانانو ته د کتاب لوستنې هڅونه ده. د دوی په وینا ځوانان د دا ډول کتابونو په لوستلو سره کولی شي د وخت فکري ننګونې ښه درک کړي او ناسمو افکارو پر وړاندې په پوره پوهاوی ودرېږي. له بلې خوا د تورغونډۍ ښارګوټي تعلیمي مسؤلینو هم د دا ډول سیالیو پر ارزښت ټینګار کړی دی او دا یې د زده کوونکو د مطالعې د مینې د زیاتوالي او د هغوی د علمي کچې د لوړولو لپاره یو اغېزناک ګام بللی دی. همدارنګه د تورغونډۍ د هلکانو لیسې استادانو هم د دې پروګرام پر اهمیت ټینګار کړی دی او د کتاب لوستنې سیالۍ یې د زده کوونکو د فکري، دینی او تعلیمي معلوماتو د زیاتولو لپاره مهم اقدام بللی دی. باب مسائل کتاب و کتابخوانی برای همه ما یک اصل است که باید باشه و این فرهنگ باید ما بین جوانان و نوجوانان خود در هر نقطه از این جغرافی باید به اصطلاح رایج بسازیم و این فرهنگ نهادینه بسازیم. ما یک اصطلاحاتی از بیرونی ها عنوان کلیدواژه ها اونا را انتخاب میکنیم و اونا را برای شما میگیم که در دنیای غرب بعضی از خانه هایی که میسازن میگن اگر دو مسئله در اون نباشه، یعنی هم آشپزخانه و هم کتابخانه، او خانه بی اهمیت است. از این جهت بحث کتاب و کتابخوانی و داشتن کتابخانه و اون سه با کتاب یک اصل ضروری است که باید بین جوانان و نوجوانان همه این جغرافیا این مسئله رایج بشه. و دقیقاً بحث موضوع امتحان که مأموریت شکست خورده است در باب مسائل فرهنگای بیرونی، ما باید جلوی فرهنگای بیرونی رو بگیریم. هیچ کشور دوست نداره که تهاجم فرهنگی در از او باشه و افغانستان هم از قضیه استثنا نیست. باید جلوی تهاجمات فرهنگی و فرهنگای بیرونی و فرهنگایی که به اصطلاح با ما ربطی نداره جلوی اونا گرفته بشه و با مطالعه چنین کتاب‌های و چنین مقاله‌های مشکلات ما و جوانان ما از این ناحیه انشالله مرفوع خواهد شد. یکی از مواردی که در شهرک تورغونډۍ ضرورت هست چون از سطح شهر فاصله شهرک تورغونډۍ زیاده و این برنامه ها کمتر در شهرک تورغونډۍ ایجاد میشد. بنابراین ما تشکری داریم از مرکز تحقیقاتی عروج که تو برنامه های به شهرک تورغونډۍ آوردن چون جوانای ما تشویق میشه به کتابخوانی و همچنان معلوماتی که ضرورت هست ان شاء الله العظیم از این طریق میتونن که کسب و کمایی بکنن ان شاء الله. دیني عالمان او قومي مشرانو هم د دې پروګرامونو هرکلی کړی دی او د دا ډول سیالیو د دوام پر اړتیا یې ټینګار کړی دی او دا یې د ځوانانو د پوهاوي د کچې د لوړولو لپاره اغېزناک ګام بللی دی. د هغوی په وینا د دې ډول پروګرامونو جوړول د ځوانانو د فکري بصیرت د پیاوړتیا ترڅنګ د مطالعې او کتاب لوستنې د کلتور د ودې لامل ګرځي او ځوان نسل د پوهاوي، ژور فکر او مسؤلیت پذیرۍ پر لور سوق کوي. از نظر ما 100% واقعا لازمه که این برنامه ها در بین جوان ها بیشتر بشه و رایج بشه و این برنامه ها ایجاد بشه تا که نسل جوان همانطوری که 20 سال مکمل سر فکرها، افکار جوان ها و سر عقاید جوان ها کار شده، به این نسبت باز هم لازمیه که این جوان ها از او منجلا پس نجات پیدا بکنه و پس دوباره
افکار جوانان درست بشه و بیشتر اینا علاقمندی بیشتری پیدا بکنن به کتاب و به کتابخوانی و به مطالعه. 4-5 سال میشه از رشته اقتصاد فارغ شدم و قدر از مطالعه دور بدیم. همین که جوانان رو وادار میکنه که اینا به مطالعه روی برم و کتابخوانی و یک خیلی موثر واقع میشه. همچنین برنامه‌ای که ایجاد شده در شهرک ترغندی و رقابت بین جوانان ایجاد میکنه و خود به خود زمینه مطالعه برای جوانان. په همدې حال کې ګډون کوونکو زده کوونکو او محصلینو د دې سیالۍ څخه د رضایت څرګندونه کړې او دا یې د زده کړې د معلوماتو د زیاتوالي او د خپلو اسلامي باورونو د پیاوړتیا لپاره یو ښه فرصت بللی دی. ډیری یې وایي چې د ماموریت شکست خورده کتاب مطالعې د ټولنې د فکري او کلتوري مسایلو په اړه د هغوی لیدلوری ژور کړی او د کتاب لوستنې مینه یې ورزیاته کړې ده. ما ایر فهمیدیم که دموکراسی یکی از قوت‌های وارده بر سر افغانستان بود و این چیزی بود که هرگز بر سر مردم افغانستان تعمیل نمی‌شد و مردم افغانستان خواستار قدرت بیرونی نبودند. خواستار این نبودند که قدرت‌های بیرونی بر سر افغانستان استعمار خود نشان بدن و قدرت خود در افغانستان بزرگتر و بیشتر بسازند. واقعا این کتابی که فعلا دسترس جوانان قرار داده شده واقعا خیلی مفاهیم مهم و ارزنده برای تمام جوانان و به خصوص مردم افغانستان داره که در این چند سال گذشته که این حکومت هایی که قبلا سر کار داشتیم و ناکارآمدی از بیان کرده و برای اذهان جوانان بسیار مفید است. د کلتوري چارو پوهان وایي د ټولنې د فکري او کلتوري مسایلو د پیژندنې د زیاتېدونکو اهمیت له امله د دې ډول سیالیو او پروګرامونو جوړول د کلتوري یرغلونو د پیژندنې د اسلامي هویت د پیاوړتیا او د افکارو د سالمې تبادلې لپاره یو مهم ګام دی. د یادونې وړ ده چې د اوروج څېړنیز او نشراتي اداره تل په مکتبونو او پوهنتونونو کې د علمي، کلتوري او فکري پروګرامونو په جوړولو سره هڅه کوي د ځوانانو د سالمې ودې زمینه برابره کړي او هغوی د مطالعې او کتاب لوستنې کلتور ته وهڅوي. هدایت همت، هرات ولایت، ترغونډۍ ښارګوټی.